ولسمشر غني له عبدالله سره د حکومت د شریکېدو په اړه ولس ته معلومات ورکړل. عبدالله حکومت کې څومره واک لري؟ اشرف غني په اړه تازه څه ویلي دي دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. ولسمشر غني وایي عبدالله په حکومت کې برخه لري، خو د ملي وحدت حکومت په څیر د مداخلې حق نه لري. ولسمشر غني ټیټ ټاک سره د افغانستان د راتلونکي لپاره لیدلوري تر عنوان لاندې په خبرو کې وویل د سولې موضوع اړتیا وه چې ډاکټر عبدالله ته په حکومت کې برخه ورکړو او هغه او ټیم یې برخه ولري، خو د تیر ملي وحدت حکومت په څیر په تصامیم کې د مداخلې حق نه لري. ولسمشر غني دې پوښتنې ته په جواب کې چې عبدالله په ګډون ډیری سیاسي منتقدینو درته ستونې ستاغي وویلې، خو تا ورته جواب کې حکومت کې برخه ورکړه وویل. له 2014 کال راهیسې ماته ستونې ستاغي وویل شوې، خو ما د منفي جواب په منفي نه دی ورکړی، ځکه ولسمشري کې باید پراخه سینه ولري او د جګړې خلاف د سولې لپاره د هر اړخیزې اجماع جوړولو په هدف مې عبدالله ته د ملي مصالحې چارو مشري وسپارله او له ټولو اړخونو سره وخت په وخت مشورې کوو. ولسمشر غني د سولې لپاره د حکومت په تیاری هم خبرې وکړي او وی ویل د نړیوالو تجربو پر اساس له جګړې څخه سولې ته تلل خورا سخت او جنجالي کار دی، خو د افغانستان حکومت دا سخت مزل پای ته نږدې کړی او تمه ده د دواړو لوري د بندیانو تر خلاصېدو وروسته مخامخ مذاکرات پیل شي. په 2013 کال کې په لومړي ځل اوربن د اجماع جوړول د خبرو پر ځای عملي مرحلې ته داخلېدل او د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ پیلېدل ټول د سولې لپاره زموږ له لوري اخیستل شوي ګامونه دي. ولسمشر غني د دې پوښتنې په جواب کې چې تاسو له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته عواقبو ته اندېښمن یاست وویل له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتو عواقبو ته باید تر موږ امریکا زیاته متوجه اوسي، ځکه اوس افغان ځواکونه 98% عملیات په خپل واک ډول ترسره کوي او موږ وختي د هغوی ځای ډک کړی دی. ولسمشر غني دغه راز پر اقتصادي فرصتونو د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت له پاکستان سره د باثباته او خپلواک افغانستان پر فعالو اړیکو او ګڼو نورو موضوعاتو بحث وکړ. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ.